څنګه ګندپور صاحب چې ویلي دي افغانستان سره موږ په خپله به خبره کوو طالبان سره ان پی د دې باره کې څه موقف داسې کار دی ورور چې دا ټول عمر دی د افغانستان او د طالبانو سره یا مثال د تحریک پاکستان تحریک انصاف سوچ د طالبانو سره یو دی دی ټول عمر ورسې د حکومت پښتونخوا کې راغلي دی د په نظریه موږ پوه شوي او دی ته موږ نوم ورکړو دی ته طالبان خان وي پښتونخوا کې د هغې وجه دا ده چې د عمران او د یو دهشتګرد د دې یو سوچ دی د دې یو فکر دی د دې اقدام خیالي ده د تېر 1200 کالو نه دی یو بل له په پښتونخوا کې خود کلاو سپورټ ورکوي او نن دې دغه خبره کوي نو بالکل دا وردي نظریه ده خو د ملک لپاره دا یو ښه قدم نه دی صوبې دا اختیار نه لري چې هغه د ګاونډي هېوادونو سره رابطې وکړي او دا خوند یې پرون ورکړو پرون د جنرال فیض په مشرۍ کې بیرسټر سیف چې دلته یو وزیر اطلاعات و هغه به ته دا جرګې به کولې نو دا خوند یې دې له ورکړو لهذا دې کې دي چې همدغې خوند په دې باره کې تاسو خیبر پښتونخوا چې کم جماعتونه دي سیاسي دا یو ځای کینی ولې نه یو جرګه نه کوئ تاسو یار جرګو باندې کوهل وي موږ د دنیا جرګې او جرګې اوري څوک د هغې خبرې څوک اوري دا داسې وطن دی او موږ انشاءالله بیا هم هر قسمه جرګو ته تیار یو ناستو ته تیار یو خو دې وطن کې اوري څوک دا یو ډېر لوی سوال چې څنګه دا ګندپور صاحب تقریرونه کوي جلسې کې تاسو سنجیدګي ښکاري دی کې نه هغه غیر سنجیده ترین انسان دی او پښتونخوا کمپرمایز شوې ده چې بھائی داسې سړی رامخکې کړي چې پښتانه د په ډرامو خوشحاله او نور د پښتونخوا د هېڅ قسم آئینی ترمیم باندې ستاسو څه موقف دی دا چې اوس کوم راوړي یاره الله دې کړي چې زر یې راولي چې دا مسلې به مخکې راشي